دا د ویاړ او لازمته ډکه غونډه په میدان وردګ ولایت کې د هغو فارغو محصلینو لپاره نیول شوې چې د کندهار او هلمند په پوهنتونونو کې له 4 کلنو سختو زده کړو وروسته فارغېږي. په یاده غونډه کې مسؤلینو له دوی غوښتنه وکړه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. استعداد نه موږ په خپلو ادارو کې په خپل اداري نظام کې د علم استفاده وکړو. همدغه نظام به همدغو محصلینو ته پاتې کېږي. عصري زده کړو لپاره دونه ضرورت ته لکه یو انسان چې اوبو څښلو ته ضرورت لري، لکه یو انسان چې خوراک ته ضرورت لري. افغانستان عصري علومو ته عصري زده کړو ته همدومره ضرورت لري. د وزارت په کچه به موږ دوی ته داسې ترتیب برابر کړو چې د دوی نوره په اصطلاح په علم کې فرق راسي، هغه ارتقا د ظرفیت وسي. فارغ شوي محصلین هم زیات خوښ دي چې د پوهنتون دورې په بریالیتوب سره سرته رسولې او غوښتنه کوي چې د لا نورو زده کړو ترڅنګ ورته د کاروبار زمینه هم برابره شي. ځان له خوشحالۍ نه خو بیخي په جامو کې نه ځایږم، ځکه دا 4 کاله مو د دغې ورځې انتظار کاوه. اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده، لکه مخکې په خپلو خبرو کې مې اشاره ورته وکړله چې موږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه په هره پروسه کې وي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې الحمدلله لکه څنګه چې موږ ته د لیسانس په کچه باندې کوم د زده کړو زمینه برابره کړې ده، په آینده کې موږ ته د ماسټرۍ او دکتورا برنامې فعاله کړي. د میدان وردګ ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي چې نو فارغو شوو ځوانانو ته به په خپلو برخو کې د دندو زمینه برابروي.